برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پلاوي او د اماراتي شرکتونو د خپلواکي ادارې او انسجام عمومي رئیس له لوري د هیواد په کچه د برېښنا مسلکي روزنې تر ټولو ستر مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز چې ګڼ سهولتونه لري د نوي عصري تخنیکي نصاب له مخې به د برېښنا کارکوونکو ته په 9 شپېته بېلابېلو برخو کې مسلکي روزنه ورکول کیږي. هیئت رهبری شرکت های اماراتی طی نشست به منظور انسجام و مدیریت بهتر شرکت های اماراتی پیرامون ایجاد یک اداره مستقل جزئیات فرمان علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله را به رسانه‌ها شریک ساختند. در ترکیب هیئت متذکره سرپرست وزیران وزارت‌های مالیه و اقتصاد، سرپرست رؤسای اداره امور و د افغانستان بانک شاملند که رهبری آن را محترم مولوی احمد جان بلال بر عهده دارد. د کندوز برېښنا شبکې پراختیا څانګې له لوري د امام صاحب ولسوالۍ سریاسیاب کلي کې د 160 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت یو ترانسفارمر پرانستې سره له 150 زیات پیرودونکو ته برېښنا برابره شوه. رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت طی نشست مشترک با مسئول کمپانی ترکی کلکدن پیرامون سرمایه گذاری در بخش برق صحبت نمود. رئیس عمومی برېښنا شرکت افزود همکنون زمینه سرمایه گذاری فراهم شده. از مسئول کمپانی متذکره خواست که در بخش تولید برق با استفاده از زغال سنگ و بادی سرمایه گذاری نمایند.